नबी अलैहिस्सलाम फरमाए दासे हाजी چې هغه حج کو او بیا واپس راځي نو وفد الله دا د الله ملمانه دي، دا حاجیان د الله ملمانه دي، دا عمره کول والا دا د الله ملمانه دي. ان دعوه اجابهم کدو د الله نه سوال کوي الله درو دعاګانې قبلي. وان استغفروه غفر لهم او کدو د الله نه بخنه غواړي الله ددو بخنه کوي. او صرف ددو بخنه نه بلکې عام مسلمانان ته بیا حکم را کړ دی اذا لقيت الحاج چې کله یو حاجی دی حج نه راشي نو تلاش فسلم عليه وصافحه هغه ته سلام وکړه او سره مصافحه وکړه لاس سره ملاو وکړه وامره او دې حاجی ته دا ووایه ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته چې خپل کور ته داخلېدو نه مخکې تعالی دعا وکړي چې الله دې تا وبخي ځکه فانه مغفور له دغه مغفرت شوی دی د چې ستانه دعا کوي نو الله تبارک وتعالى دغه دعا ستا په حق قبلي لدا ستاو مغفرت کیږي. نو یو کس حج نه عمره نه راشي بل کس ته وایي چې مال پر دعا وکړه نو بیا د دعا هغه کول پکار دي چې الله دې وبخي، الله دې تامن خپل فضل وکړي، الله دې جزاء خیر نصیب کړي. دعاګانې وته کول پکار دي ځکه چې حدیث کې حکم دی. او نبی علیه السلام کثرت سره د حکم را کړی دی حاجی ته او کم سره چې عمره کې هغه لپاره چې تاسو دعاګانې کوئ او امت ته حکم کړی او ته تاسو لپاره دعاګانې وکړي. من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات في طريقه یو سره حج د لپاره لاړ، یو سره عمره د لپاره لاړ، یو سره جهاد د لپاره لاړ او د غزې ته لا رسیدل نه دی، حج لا مکمل کړي نو چې لارې کې وفات شو، عمره لا کړي نو چې لارې کې د باندې مرګ راغی، اکسیډنټ وشو، اچانک بغداد کې هغه د لاندې راغی پکې مړ شو، یا مخکې دی واقع داسې وي دي چې بار چته تاوشي بیت الله کې یا خمبار تاوشي لاندې کسان مړ شي. داسې حالات کې یا سیدمانه مرګ راغی اچانک مرګ لا عمره پوره کړي نو اٹیک وشو دې چې مرګ د باندې راغی الله فرمایي كتب الله له اجر الغازي والحاج والمعتمر دې الله په لارې کې دی لہذا الله بدله د عمره شان د عمره گویا د عمره کړل هغه شان د ثواب بول ورکي دله حج برکړنه الله ولا د حج ثواب ورکي او دله جهاد تدلنه او جهاد کړنه الله ولا د غازي ثواب ورکي. الله تبارک وتعالى سخی ذات دې ته چې فرمایي من يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله کم سره خپل د کور نو وته هجرت کو الله طرف ته د الله رسول طرف ته ثم يدرك الموت او بیا په دونه مرګ راغی فقد وقع اجره على الله نو د اجر په الله باندې لازم شه الله بدل اجر وکي حج له حاجره به هغه حج پر کړن دي حاجی حج ثواب بول ورکي معتمر عمره کول ولته عمره ثواب ورکي او غازی لپاره به جهاد ثواب ورکي وکانه الله غفور الرحیم او الله تبارک وتعالى البخل والا مهربان ذات.